د لایف پیرل د درملو تولیدي فابریکې پرانیستنه ترسره شوه. د لایف پیرل د درملو تولیدي سترې معیاري فابریکې پرانیستنه نن پنجشنبه د روان 1446 هجري قمري کال د محرم د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان اسلامي امارت لوړ رتبه چارواکو په شتون کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. د دغه فابریکې مسؤلین وایي چې په یاده تولیدي فابریکې 20 میلیون امریکایي ډالر پانګونه شوې چې د 50 قلمه مختلف ډول درملو د تولید ظرفیت په درلودو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 900 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نوموړي د یادې فابریکې څخه د ملاتړ او همکارۍ په برخه کې د خوړو او درملو د معاینت هڅې وستایلې. لایف پیرل فارما فعلا سرمایه‌گذاري چې په دې سوي ده 20 میلیون ډالر ده او لایف پیرل فابریکې په مستقیم ډول 300 تر 400 نفرو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په غیر مستقیم ډول تر 900 نفرو ته د کار زمینه په کار باندې مشغول کړي دي. خصوصا د درملو معاینت نه موږ ډېره زیاته مننه کوو. د یادې فابریکې په پرانست غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر خوند وویل د درملو یا د تولیدي فابریکه به نه یوازې د هیوادوالو د روغتیایي وضعیت ښه والي کې اغیزمنه ثابته شي بلکې د اقتصادي ودې سره به هم لازمه مرسته وکړي. نوموړي په یاده فابریکه کې له کړې پانګونې مننه وکړه او د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ یې ورکړ. دا فابریکه به نه یوازې د هیواد د اوسیدونکو د صحي وضعیت او د ژوند په بهبود کې اغیزمنه ثابته شي بلکې د هیواد د اقتصادي ودې سره به هم لازمه مرسته وکړي. بیکاري به په نسبي توګه راکمه کړي، تولیدات په زیات شي او د نورو هیوادونو د درملو په وارداتو باندې به اتکا راکمه شي. پر همدې مهال د عامې روغتیا وزارت محترم وزیر مولوي صاحب نورجلال جلالي وویل چې روغتیا د انسان لومړنۍ اړتیا ده او د ښې روغتیا لپاره یې د معیاري درملو په درلودلو ټینګار وکړ او پر هغو کسانو چې هیواد ته په غیر قانوني ډول درمل واردوي غږ وکړ چې له دې چارې د لاس واخلي. صحت د انسان اولین ضرورت دی چې انسان په متکی وي که صحت نه وي نو هیڅ هم کېږي. په هغه کې ډېره مهمه دا ده چې موږ تاسو صحي درمل ولرو. هغه ورونه چې په قاچاقي لارو باندې بې کیفیته درمل واردوي نو ملت سره د ظلم نه کوي، د خپل ملت د مسلمانانو سره جفا نه کوي. په ورته وخت کې د خوړو او درملو معین ډاکټر صاحب عبدالباري عمر یا د فابریکه د هیواد د ښېرازۍ او پرمختګ لپاره یو زیری وباله او زیاته یې کړه چې د یادې فابریکې په پرانیستې سره به د هیواد د درملو اړتیا تر ډېره بریده حل شي او په وارداتو کې به کموالی راشي. نوموړي د صنعت پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ پر هیوادوالو غږ وکړ چې د داخلي تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. لله الحمد موږ په هیواد کې شپږ اویا چې دغه اویاومه فابریکه د نن افتتاح کولو درملو فابریکې لرو. د جمهوریت پر مهال داخلي تولیدات د 3 تر 5% پورې وو او اوس الحمدلله د موږ داخلي تولیدات په مارکیټ کې له 10 تر 15 دي چې د دغې فابریکې چې په شروع کې به له 50 قلمه درمله دوی شروع کوي او په 100 قلمه د تولید وړتیا لري دغه فیصدي به نوره هم لوړه شي. بیا هم په ټولو صنعتکارانو او سوداګرو او خپلو هیوادوالو باندې غږ کوم چې صنعت ډېر مهم ده. که ملک آبادوي او که د ملک د سیاسي حریت ساتنه تضمینوي نو بیا اقتصادي حریت لازم ده چې هغه په صنعت باندې کیږي. دا یادونې وړ ده چې د لایف پیرل د درملو تولیدي فابریکه د تولید د کیفیت د نړیوالو معیارونو د سترو سرټیفیکیټونو لکه آیسو، GLP، GMP درلودونکې یوه ستره او معیاري فابریکه ده.